د سعودي عربستان او پاکستان ترمنځ تړون مهم دی، په ځانګړې توګه د پاکستان له نظره. سعودي عربستان او پاکستان تیره اونۍ د ګډو دفاعي چارو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون پر یوه هیواد برید په بل هیواد د برید په توګه تعریفوي. د چارو شنونکي دا تړون د پاکستان او دغه هیواد د پوځ لپاره ګټور بولي. دا په منځني ختیځ کې د یو مهم امنیتي لوبغاړي په توګه د پاکستان موقف پیاوړی کوي او په عین وخت کې د انرژۍ د امنیت او اقتصادي ملاتړ لپاره د یو شریک په توګه پر عربستان باندې د تکیه کولو لپاره د پاکستان وړتیا غښتلې کوي. دا تړون به یوازې پر کورنیو چارو د پاکستاني پوځ تسلط لا غښتلی کړي. خو دا پوښتنه لا پر ځای پاتې ده چې دغه تړون به په راتلونکي کې د منځني ختیځ په کړکېچونو کې پاکستان هم ورګډ کړي او که څنګه. فرض کړئ چې د اسرائیل او پاکستان ترمنځ تقابل رامنځته کیږي. په دې مورد کې پاکستان څه کولی شي؟ د جبهې پراخول. له اسرائیل سره د جګړې پراخول به د پاکستان لپاره چې د خپلې بقا لپاره په امریکا متحده ایالاتو پورې تړلی دی لا ډېرې پیچلتیاوې ولري. ځینې بیا په دې اند دي چې دا تړون د اسرائیل په اړه نه بلکې د ایران په اړه دی. که چیرې ایران اتومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي نو کیدای شي د سعودي عربستان لپاره اتومي وسلو ته د لاسرسي دا لنډه لاره وانګیرل شي.